لغمان کې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه د واکسین د تطبیق چارې رسما پیل شوې. نن د پنجشنبې په ورځ د کب په 9 نیټه د لغمان والي رحمت الله ارمل په شتون کې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي په موخه د واکسین د ترسره کېدو لړۍ پیل شوه. د لغمان ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلي په وینا چې دوی ته له مرکز څخه 513 ویاله د کرونا واکسین ورکړل شوی چې هر ویال 10 تنو ته ترسره کیږي او دا واکسین په 2 دوزو کې هر میاشت د تطبیق وړ دی. نن د کرونا واکسین رسمي ستاد لغمان په ولایت کې موږ ته د وزارت نه 513 ویاله واکسین راغلی. هر ویال د 10 نفرو لپاره ده او ټول 15300 دوزه کېږي. دا په 2 دورو کې تطبیقېږي، یو په چې نن وشو بیا یو میاشت بعد دوم دور تطبیقېږي. احیانا که کوم چا نه د سم مشکلات یا د کوم ستونزو له وجې نه پاتې کېږي تر 6 میاشتې پورې کولی شي د روغتیایي کارمندانو سره په مشوره دا تطبیق کړي او همدا ډول دا په لومړي دور کې د عامه روغتیا کارمندانو ته یعنې صحي پرسونل ته او د قومنداني امني منصوبینو یا افسرانو ته تطبیق کړي. نوموړی وایي چې د مرکزي حکومت د لارښوونې مطابق د کرونا واکسین په لومړۍ مرحله کې امنیتي سرتیرو او روغتیا پالانو ته کیږي. په ورته مهال د لغمان والي رحمت الله ارمل د مرکزي حکومت او د هندوستان له هیواد څخه مننه وکړه چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه یې د لغمان امنیتي ځواکونو او روغتیا پالانو ته واکسین راولېږه. د کرونا د اوږدې غمیزې وروسته چې ټوله نړۍ او افغانستان ولسونه یې وکړول او لا یې هم کړی، الحمدلله زموږ هیواد ته د دې بدمرغه ناروغۍ واکسین را رسېدلی دی او لکه څنګه چې تاسو ټول په جریان کې یاست چې په مختلفو ولایتونو کې یې د تطبیق پروسه شروع ده. په لغمان کې هم زموږ د صحي ټیم په هلو ځلو او د مرکز په لطف باندې زموږ د لغمان د اوسېدونکو لپاره هم د دې بدمرغه ناروغۍ واکسین را رسېدلی دی چې تاسو یې نن عملا د دې واکسین د لګولو پروسه ولیدل چې د صحي کارمندانو او د نظامي ځواکونو څخه مو د طرزالعمل مطابق را شروع کړله. زه هیله من یم چې موږ به په لغمان کې د لغمان ټولو اوسېدونکو او ټول نظامي سرتیرو ته دا واکسین رسوو. په لومړي سر کې مو د طرزالعمل مطابق دا پروسه د صحي کارمندانو او نظامي سرتیرو څخه په دې خاطر شروع کړل چې دا 2 طبقې دواړې د جنګ په لومړي کښت کې دي. سرتیري مو تر کرونا هم د خطرناکې ترهګرو شبکو په مقابل کې ولاړ دي او صحي کارمندان مو د کرونا او دې ته ورته نورو بېلابېلو ناروغیو په وړاندې شپه او ورځ لکه د جنګ په لومړي کرښه کې چې جنګېږي. زه هیله من یم چې په نږدې راتلونکي کې به د دې مرضۍ او د نورو ترهګرو ټغر د دې هېواد څخه ټولوو. نوموړي هیله وښوده چې په 2مه مرحله کې به د کرونا واکسین د لغمان ولایت ټولو ولسونو ته ورسول شي. دا یادونې وړ ده چې په لغمان کې به د مرکزي حکومت له لوري د کرونا واکسین د لومړۍ مرحلې په تطبیق سره 2040 امنیتي ځواکونو او 433 روغتیا پالانو ته واکسین ترسره شي. خالد سهار، هیرو ټي وي، لغمان.